Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. On the water station पे पदी कूलिंग टंकी के रास्ते आजूबाजू हैम्पटन कोर्ट दा يوم محلي أتوسط الرحيم أتصل بأولي جالت السنة हैम्पटन कोर्ट बारह शोरों शो मान बनेन रावड़े न में जैकेट रावड़े न में रावड़े तस यो शॉर्ट के रखा ले दा गोरे बता मौसम यो दम बदल शुदा बारह शोरों शो जब तक मौसम डेर बिग बारा है जब तक जरा वरसी दिन को दुनिया का दंता यो महल दे दोस्तों दा हैम्पटन कोर्ट स्टेशन दे दा दा बिल्डिंग कम दिसी दे ची लका दादी तारीख इलाका दा दा स्टेशन हम दक्का शांति कारी गोरे में था दा हैम्पटन कोर्ट एरिया देसी की तरह का दा स्टेशन ना है और ऐसे तो तारीखी शान से दे गोरे में था ना दे लगाओ दा दे दे मजहब या सो बलशान थे दा लका दा दे दा महल चले कन दा महा मखकारी देता हैम्पटन कोर्ट पैलेस दे देता वो होता देर जबरदस्त दे Good girl, you help me. Sure. Yeah, but गांच करने उधर हैम्पटन कोर्ट महल है और दुनिया उतरा रवान जम उतरा ना मोदी जी ने कोई मा तकलीफ पर कुछ जमा है तो कोई थैंक यू वेरी मच गुड गर्ल दाच कम आई गो ते दा तेरे वद गोरे गता ए जैसे नन्वर दा नरे नरे पशमवरी की दा वक्ती बिल्कुल हां दा हैम्पटन कोर्ट पूरी वतन और देश की तरह आलम और देश की रानी जारे बस डेर मजदार अखकारी मैं चीज़ दा तास तो उखे मा चिदा से दे गोरे बता के सडेर अखबाले पैलेस गार्डन फेस्टिवल दा चिकम दे ना दे दा ढेर समझदार था वेलकम टू हैम्पटन कोर्ट पैलेस इन गार्डन्स दा दी तबियत गेट पर ना होता है हैम्पटन कोर्ट पैलेस और दार दी तारीखी दखदे और
ګورئ چې څه بل قسم که نه دا دا غریدي ګل یو څه بل څه دا یو ځای کړي دي که نه او دا کمبینیشن یې چې یو کړی د دنیا دا مخلوق په دې کې ګرځي او ګورئ ورته Okay. Is that okay? Gentleman, help me. دا په څه زبردست ده که نه دا د هیمپټن کوټ دغه دی او د نور دغه ټکټونه دغه یې خو ما نه په 40 پونډه باندې راکړو او دا ما دې ټکټ راواخیستو او په 40 پونډه باندې دا دغه افس دی دغه سیزونه خرڅېږي دا دې ټکټ دی او دا ما راواخیستو هیمپټن کوټ پیلس او دا زه اوس ورننوځم دې ته ګورئ ورته دروازه دې دا ده دا دغه دی او دا دې ته د دې چې کوم دی نو دغه څه ډېر لکه چا خبره چې ما سره غلطاز نشته چې زه دې صفت وکړم خو دا چې کوم دی نو په ویل کېږي چې دا په 1400 او 20 کې لا اوله یو دغه او هغه جوړ کړی و دا وروسته په دغه چې خو د دې محل خوان رنګ نوم بچه هنري اتم دا بیا بدل کو ځکه چې هغه مزاج داسې هغه داسې رنګین مزاجه سړی و او د هغه داسې و چې دی په 1513 1530 کې هغه بیا د دې رنګ بنګ بدل کو هغه داسې بل قسم سړی و لکه دغه هنري هیټ چې ورته ویل کېږي نو هغه د بل مزاج سړی و ډېر داسې هغه خوښه دا وه چې یاره دنیا دې زما نه په روب کې شي او په دغه دې شي ورسره زما په مایلس هم صفت کوي زما د پارټیانو هم صفت کوي زما د دغه دې کوي نو دا هغه هنري اتم چې کوم دی نو پکې بیا دا قصې کړي دي ګورئ ورته دلته به چې زبردست پارټیانې کېدې زبردست هغه به کېده نو دا د هغې هنري اتم د زمانې نښې دي چې هغه د خپل بچی د عظمت غټوالي ښوولو دپاره دا هر څه استعمالول دلته به غټې غټې پارټیانې کېدې شاهانجن او هر قسم غټې غټې وړې لوپرۍ کولې دا پرټیکولري ما دا لفظ دی تا درته نه ما په لوپرۍ کې دغه کړی دی دا ما یو آرټیکل وکتو د هغې نه مې دغه کو هغه په پښتو کې د هغې هم دغه معنی کېدی شي لوفري ګورئ ورته کله کله چې لرګي نه جوړي خو دا لرګي نه جوړ په دې کې دننه څه جالۍ شیان استعمال کړی د هغې د پاسې دا تپلي دي دا چې د ورایه سره ورته ګورو دا ښکاري چې دا ونې ډډونه دغه کړي دي د دې بیا دا رنګ بیا دغه ته داسې دنګې دنګې ونې دي او دغه دي داسې ډېر مزهدار دا دغه دی او داسې ډېر زبردست هغه جوړ کړی دی ډېر ښکلی دا د بوټونه ډېر مزهدار کوم چې هنري اتم هغه بیا دلته په دې مقدار ده دې ګیټ ته ډېر زبردست ما چې څنګه تاسو ته دې هسټري وې دا هیمپټن کوټ دی او دا دغه دی ډېر سره دی دغه تاریخ دی خو د دې کې چې کپټن هنري اتم چې دی نو بیا دغه کیسې د دې سره دي هغه هم سمزنګ د دیر نواب په خدای دې یقین کېږي هغه خبرې زنګ مشران مو کولی که نه نو چې دلته دغه تاریخ مو وکتو نو ماته د دیر نواب نیغ ودرېدو دا په هر زمانه کې دا کوم چې دا رولینګ کلاسیک هم همدغه شانتي و دا لګولي ډېر زبردست ډېر ښکلی
ग्रेट गेट गुजवता दगा ډېر څه ګورې وته دې ستزه راځنه وته دا د هیمپټن کوټ او دې ته ځانه وته دې سلیریش پونډ ټکټ Thank you, dear. Thank you very much. Oh, this young man helped me. Da gore wata. Da de bacha da hindi hafta mahal da tam. Aga se دغه ډېرې قصې دي مسلې دي ټول یې ته نه بیانوم دې کې بیا چې د خوا راشي نو بیا دا وګورئ دا نغه دی دا بیا دا دغه لیکلي هندي اتم بیا دا بس ډېر مزدار دی او دا داسې دغه ښکاري دا بالکل لرګی دی ګورئ ورته دا د لرګي نه جوړ دی او دا داسې په دغه کې دی په دې کې هم داسې څه داسې په څنګه چې په دغه کې ډېر دغه بیا دا پوړۍ ختلي دي چې دلته بیا څه دي او په دې ځای کې دا چې کوم دی په دې ځای کې ننوځي بیا د دې یو بل رنګ دی پوه شوې خو د دې دغه که چا د لاهور لکه شاهي قلعه کتلي د هغې دغه شان ستنې هلته هم وي لکه څنګه چې په دې کې دي دا لکه یو دغه خو د دې بچیانو د مزاجونه نه دا یو شان دي لکه په دې کې فرق نه وي که دا په هر ځای کې دی که په انګلنډ کې دی که دی په هندوستان کې که دی په دغه کې خو بچا دی د خپل یو خاص مزاج یو خاص دغه بیا په هغې کې څنګه که مونږ د دیر نواب او د سوات والي لکه کمپیر کړو دواړه بچه دغه لکه دغه خپل وخت حکمرانانو که نه خو زما په نیز باندې د سوات والي جنتي او دا دیر نواب دوزخي و بس یو اتنا طالب علم دا کمپریزن کول سټډي کول دا زما دغه حق دی چې زه ووایم چې خو ته ښه ووایم او بدو ته بد ووایم بیا په دې باندې دا لیکلی ګلبه رومن د زمانې دغه که دا وګورئ ورته هغه ووایي خو پوره قصه وه ما ته دغه نه شوه ما تپوس وکړو دا ګورئ ډېر زبردست بیا ګورئ ورته دلته بیا دا دغه دی د دې دغه بیا بالکل بل شان ته دی د دیوالونه شکل او دا دغه دی زه راننوتم داسې ډېر مخته دغه ځای دی ډېر داسې دی چې مثلا سحر انګیز ځای دی که نه ډېر زبردست چېرته ډېر داسې ډېر زبردست دا داسې چې څه وایم ګورئ دا مختلف داسې په دې باندې بیا دغه دي تصویرونه جوړېږي ډېر مزېدار داسې تصویرونه خو داسې ډېر لکه سحر انګیز ځای دی ډېر سحر انګیز څه ووایي دلته داسې تصویر
دا د دې دا دیوال طرف چې دی دا ځان ته مزهدار دی ډېر زیات او د دې طرف ته دا دغه دی دا خلک ولاړ دا دی مختلف دي ملک او د تصویر څنګه چې دغه خلکو عادت دي ډېر ښکلي په دغه زمانه کې د دې حساب بیا دا پکې دی په دې دروازه باندې بیا راننوځي په دې باندې څو راننوځي ګوره ورته دا بیا یو بل شي غټ هال په دې کې دغه لګېدلي پورټریټس لګېدلي ګورې ورته دا د هغې زمانې دا دی ګورې ورته کمرلینډ آرټ ګیلري دا څه ډېره دغه ده کمرلینډ آرټ ګیلري ولې سیوټ او دا څه دغه به دغې به په دې کې به چې کوم د باچا هغه ګارډز وو هغه راتله بیا په دې ځای کې به هغو لکه دمه کول او دغه به یې کول دا دا دې ځای ده دا به دا جامې به هغو اغوستې لکه یو زوی او د خپل پلار ته دغه خو د ده داسې چل و چې د شرامو خو د ده د مور ډېره زیاته خوښه وه په نسبت د پلار بلکې چې د پلار نه سم نه پرته او بیا هغه دغې کې چې کوم نه دا کړه ما چې دا نه ته وښیم لکه د مور خو دا هر چا خوښوي دا خو دغه دلته چې کوم دی دا په 1714 کې چې کوم دی دا د دې بادشاه شی او بیا په دې کې او دې بیا دغه کوي چې یاره دا ډېر د مزې خبرې لیکلی چې although he brought with him his mistress Melusine, George had divorced her, his wife, for adultery and imprisoned her in the royal residence of Ulnod Castle in Sussex. لکه دا د دې ښځې خاوند دا لانجې مانجې نه دي چې څومره تاریخ معلوم دی د چا ګوري نو دا قدرتي خبره ده خو دا رشته څه عجیبه شانت ده لکه دا زواسې یو د دغه دپاره کوم خو د ښځه او خاوند نه دي دا څوک دي چې یو ځای هم روان یو په اپوزیټ دغه کې هم روان لکه څه عجیبه شان دا رشته دا زما د ژوند یو دغه دی نو دلته کې هم دغه خبره یې کړې ده د باچا او د خصوص دغه نه وه هم دا خپل ښځه دغه دغه او دا چې کوم دی نو دا بیا د جارج ژوند دغه کوي چې دی دا پبلک ډایننګ روم دی دا او چې دلته خلک به راتلو دا دلته به کې چې جارج ژوند دلته سپینډ د سمر دلته په 1911 کې تلس کې هم دلته چې کوم دی دا به دا کې دا دا ګورئ دنیا ده دا محل سره سمه دغه ده باندې د بچیانو به داسې نه وه دا دی دا وایي نه داسې ډېره مزهداره ده ګورئ ورته ګورئ داسې دې ته ورځم ګورئ مزدار شان شی دی دا ګورئ زبردست بیا دغه کې زه داسې په شا ځم ګورئ ورته زبردست دغه دی دا برنډه ده د دې
د دې د پورته چتونه د کمال دی چې شی وایي ګورئ دا دی رنټل کوټ دا کورونه ډېر زبردست دی دا کور تاریخ وګورئ لکه که دا پیرغون د زمانې نه وي کوم چې معلوم تاریخونه دي دغه دي د هغو دغه وخت چې کوم خپل هغه مذهبي که نه د هغې پروټکشن هغه واخیستی دلته هم چې کوم دی نو دغه چې کوم دی نو د خپل شپېل دا سپېشل چې کوم دی نو چرچ جوړ کړی دی ګوره دا تقریبا دا مکاري او دا لوبه چې کوم ده که نه دا د هر زمانې باچا کړی ده It's a ډېر زبردست کار دا ډېر سم دې کې دا دغه شي پراته دي چې د باچا به دلته شراب پراته دا ګورئ به دا ټول دا هغه زمانې دغه ښوولي دي دا ګورئ دا به چې دا ګورئ چلر دیتا وان چلر پتا وای کنه دیگه به دغه هی خوانه دا شي لکه دغه کې لیکل چې هال په سټیرز چې د سرونټس use the stairs in this room to carry food, wines and beer from the kitchen to the hungry court in the great hall. دا پورته بیا ده دې ځای کې بیا چې کوم دی لکه کوم چې هغه تقریبا تاریخ مکه شان ترې خلک لکه داسې هغه بانې بدلېږي نور هغه کردار ورځ هماغه دی دغه موقع دی هېڅ هم څه نه دي بدل دا او Now, Palace Horse Talks. دلته دا لیکي په دې باندې تاریخ بیانوي چې نه هغه زمانې دا د چت دی او دا د کې دا لرګي دي او دا سټ مټ پکې وای نه دا لرګي دا پکې د دې د هغه زمانې د پخلی ځای ګورئ ورته دا لرګي پکې دا دغه شان دي پکې خو دي هغه چې څنګه په هغه شکل کې دا دغه تقریبا په هغه حساب سره کړی دی او دا د باچا د آینده دا ګورئ ورته دا دونه او دا به دغه کې دغه خو د پخولو ځای دلته کټ کو دا کو لکه دا داسې غټه دغه به دلته دا ګورئ ورته دا هغه یو دا د بل ځای دا داسې ډېر ګورئ ورته دا هغه ګورئ ترسخه اواز راځي په دې کې دا باچا دغه زمانې دغه وه دا پخول مخول ترسخول مرسخول اوازونه راځي دا ګورئ کټ کړئ بلو سپیکر پې راځي دا وایي دا Yeah, please.
very much. There you go. د چینه زما مدد کوو د خوشاله کی دا کچن او دلته بیا ګورئ وته دا بیا د دې دا هو چې دا به شرح کوو او دا ګورئ وته دا کړه بیا باندې پورته باغ ته کېدو چې را دراتلو اجازه ته باغ بیا ورلر کېدو دا کېدو داسې لکه دلته دا بیا ولاړو نشه سامان به خوراک نه نستو نه غوا دغه خبره وه دلته څه ده چې دلته به خوراک او دغه بندوبست کېدو سوري This is the boarding house. Henry 8 kitchen, Henry 8 apartments. هغه طرف ته دغه کورو دغه طرف ته او دلته کچن او دغه ځای ته بیا کوو ته به ورخې جوړ او دا چې کوم دا دلته دا ریډي میډي دا ولاړې په دې کې بس لکه سامان راتلو देखिए लکه دا ماستر کارپنټر او پلان او ډینګه څنګه ماته ته وې کړم چې د خزانه صوبیدار او پلان صوبیدار او ډینګه صوبیدار نو دلته به ته ماستر ویل کېدو نو دا دلته و په هند ته په دا په پیله سمسته ده په دې په دا خبره کې دا د کې بیا دا خو ولې دی چې دا سودا په دې کې راتلې کې دا بچا د پاره دا غنم دی دا عمر بچي دا پلان نه ډینګه دا ټول دا سیده دا کړی دي دا په دې کې دا بچا د پاره دا وای نو پلان یو ډینګه ګورې خو د دې قلاګانو محلونه هغه لکه هغه لیک یو خاص نحوستي پوه شوې نحوست دا که تاسو لاړ شئ که دا تاسو دلته ګورئ که دا تاسو زموږ د دریا د قلعه وګورئ که تاسو د بادشاهي قلعه وګورئ که تاسو بلایسا وګورئ خو په دې کې دا رنګي یو قدرتي خبره ده نه لیکي به بله یو تنګه لار په دې کې دا ده ګورئ ورته څنګه دا دی محلونه مزاجي او طبیعتي دا ګورئ انډیټ کچن ته په دغه طرف باندې چې کوم دا وي او په دغه ځای کې باچا او دغه دا دی ګورئ دا دی هیمپټن کوټ زه په ګرځېدو ستړی شوم دا پوره کتو زما د نور همت نشته پوه شوې دا فوارې You want to take pictures? Oh, videos. Okay. Oh, nice. Thank you. Welcome. Very much. बड़ी मेहरबानी ډېر مزدار دی خو تاسو ګورئ کنه زما د هر ویډیو به شکل مختلفي د هغې به رنګ مختلفي او د هغې به هغه هغې چې کوم هغه داسې ورته ویلی شي انفارمیشن یا علمي دغه چې د هغې که نه نو هغه به مختلفي داسې کېدی چې زما یو ویډیو به د بل په شان د لوکیشن وایز د تیم وایز او د دغه پاتې سره تاریخي لحاظ سره هم محل مخې ته دا ګورئ دا فوارې یا څه دا زرګاو کالو خبرې تاریخ دی خو دوی ساتلی داسې دی چې یاره دغه ته یې نه پرېږدي هغه ورکېدو ته یې نه پرېږدي ملاوي کېدو ته یې نه پرېږدي غورځېدو ته یې نه پرېږدي دغه ته یې نه پرېږدي دا د کمال دی بیا لکه ساتل بیا جوړول یوه خبره یو ساتل بیا بله خبره ده ساتل ګران کوي داسې مجسمې شان هم جوړ کړي دي او دا ګورئ بله او د دې مجسمونو هغه دغه هم دی ګورئ
ډېر زبردست دا دی همپټن کوټ پیلس د دې بل طرف ته دا دی دا ګوره دا د محل تاسو ته خیم لري دا محل دا څه دغه ده مجسمه ده کارګه پې ناست وکړو محل دا ایسا یو طرف ته بلډینګ او بل طرف ته باغ او دا ګورئ ورته ګورئ دا دی هیمپټن کوټ د لندن هیمپټن کوټ بادشاه هنري اتم به دلته پروت و مزې به یې کولې محل نه چې راوځې دې غاړې ته بیا داسې راشي بیا پکې دا تینځرې ور دی په دې کې بیا دا ګوره ورته ډېر ډېر سلامونه